پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و انس ته ویل انس د ولها ول پلمانځ کې په ټول ژوند شاوخوا مګوره پلمانځ کې په ټول ژوند شاوخوا مګوره د انسان هلاکت چې دی هغه په دې خبره کې دی چې پلمانځ کې د یو بل طرف ته د فکر یې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا ستا د هلاکت سبب ګرځي اوس که پیغمبر علیه السلام ما او تا ته خبره وکړي چې په دې سړی هلاکیږي د هغه باوجود بیا ما او تا بل لاره اختیار کړي نو ستا څه فکر دی ما او تا به بچاو شو عجب خبره دا د عزیزانو موږ ډېر زه د ځان سره سوچ وهم وم زه په دنیا کې د ابو جهل یاري کول غواړم او په آخرت کې د پیغمبر علیه السلام یاري کول غواړم دا کېدلی شي دا قطعا نشي کېدلی د الله رسول قسم اخیستی دی چې زما د په خدای سره قسم یې چې په دنیا کې د چا یاري کوله په آخرت کې به د هغو یادې اوس موږ ته دی خانه خرابه د عزیزانو یعنی په دنیا کې موږ ته د ابو جهل ژوند خوند راکوي مال دولت روپۍ ظلم بدماشي ټیک سلو او په آخرت کې د پیغمبر علیه السلام لار خوند راکوي دا نو کېدلی شي د دې دی مثال دی لکه یو سړی روان دی د مشرق په طرف ته منزل مشرق دی او مخکې د مغرب خواته دی دوری روان دی نو ستا څه فکر دی په 100 کاله به دی ورسېږي مشرق ده دا بعینه دا خبره د زما او ستا منزل پیغمبر علیه السلام دی او لاره چې د هغه د ابو جهل ده پیغمبر علیه السلام ته ځان نصر رسولی ابو جهل ته به خامخا رسو دا یقیني خبره ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا هلاکت دی چې کوم سړی په لمانځه کې شاوخوا چې دی هغه ګوري عزیزانو لمونځ زده کړئ په دعوت مه شرمېږئ په تبلیغ مه شرمېږئ ولاړ سه لاره زده که سبق زده که لمونځ زده که دا کلمه پکې زده که والله دونه لویه ورځ را روانه ده بغیر د ژړا د الله رسول فرمایي داسې وخت به راشي یو سړی به په دا د قیامت په ورځ دومره پښیمانه وي پر خپل ژوند دومره به وژاړي دومره به وژاړي چې دی په دا خپلو وښکو کې کښتۍ چلونګه وغواړي چلولی نشي او د الله رسول فرمایي دومره به وژاړي چې د وښکو پر ځای به بیا د سترګو څه وینې بهیږي بیا به دا وینه هم د بدن ختمه شي بیا به دغه شي ژاړي تر سترګو به شی راوځي نه هغه ورځ چې د هغه را روانه ده عزیزان د الله رسول فرمایي په لمانځه کې شاوخوا ګورئ مه دا ستاسو د هلاکت سبب ګرځي د هلاکت که ډېره مجبوري او ټیک دی په نفلو کې څه اجازه درته شته لږ د سترګو تر بیخو سړی وګوري یا امام د جومات ورکوي اوس درک نه ورکوي چې زما څویم رکعت دی د سترګو تر بیخو وګوري چې خلک ډېر ولاړ سو که ډېر ناست دي د ده دپاره جواز ته نورو خلکو دپاره ولې توبه استغفر الله د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی لمانځه له را روان الله رب العزت داسې ورته خوشحاله وي لکه مسافر چې د سفر را روان د خپل کور والا څونه ورته خوشاله کې څوک کور والا لري د خپل زامن څونه ورته خوشاله چې څوک زامن لري بیا خاص کړه کښنی زوی چې اوس تازه ولاړ شوی دی یا لږ خبرې زده کړې دي بیا دا مور یې څونه خوشاله وي بابا څونه خوشاله وي د الله رسول فرمایي چې کوم سړی منزل را روان الله داسې ورته خوشاله وي او چې ته راغلې تا دغه چم وکړي نو الله تا ته خوشاله کېږي الله رسول فرمایي چې کوم سړی ژر ژر لمونځ کوي دا ملائکه دغه د لمونځ راواخلي دا په توره جامه کې وپیچ پر دا مخ کې وولې خدای دې د لمانځه به ترک تا سره کم به ترک دا لمونځ ورته وایي خدای دې در ماله به ترک منځونه سم وخت ولګوي اوس خوا دې د مرکز خبرې م خلاص شي دا لویي مه کوه سر په هوا مه نسه ابل زی والک میسج را کړی مولوي صاحب ته دغه څلورمه کلمه ماته په واتساپ کې دا را زده کړه سبحان الله چا کښنی زوی د سنت یې اته ورځې خالي مشوره کوي چې کوم ډاکټر لره ولاړ سم صحیح سلو سوچونه فکرونه او دلته چې د الله پر کور رالی پر واتساپ یې زده کوي دا پلانې څلورمه کلمه خو راورشه څلورمه کلمه خو راورشه دا سړی چې د څلورمې د کلمې دی دا حیثیت ورکوي نو الله به ودته څو حیثیت ورکوي ستا په فکر د دین دا حیثیت دی نو ام سلمه فرمایي رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې بالکل منځ د خشوع د خضوع سره و چې د ابوبکر صدیق زمانه رااله بیا خلکو پښو ته کتنګه شروع کړه د حضرت عمر فاروق زمانه رااله خلکو د سجدې وځای ته کتنګه شروع کړه پر مانځي کرا کرا خشوع ختمېدله بیا چې کله د حضرت عثمان زمانه رااله خلکو د قبله و طرف ته کتنګه شروع کړله بس د هغه څخه ما بعد خشوع ختمه سو خضوع ختمه سوله تر نن ورځې د لمونځونه ما وتابي صحیح سره دا هلاکت دی د الله رسول فرمایي شاوخوا به نه ګورې د الله رسول فرمایي
کم سړی په لمانځه کې یا په دعا کې شاوخوا ګوري وایي الله به سترګې در څه وباسي، الله به دې په سترګو نابینا کړي. او دا نابینایي نه ده. ماښام یو سپین ږیری سړی راغلی و ملاقات له راغلی په سترګو نابینا و د یو نیم کال ولم ناجوړه شوم، بس بیا پسې په سترګو ړوند شولم، بیا قرآن هم یاد کړی ولم. ما د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی په سترګو نابینا شي دی صبر پر دې خبره وکړي الله به د جنت ډېر عظیم نعمتونه ورکړي. او د الله رسول فرمایي د کفر څخه مابعد کفر خو نو ډېر لوی نحوست دی، ډېر لوی تاوان دی، ډېر لوی نقصان دی. تر ټولو د پریشانۍ خبره دا د سترګو بینایي چې دغه ولاړې شي، چې په سترګو نابینا شي. خو دا سړی په کور کې 50 کاله اوسېدلی دی، ته سترګې ور وتړه یو قدم هم پر مخ نشي تللی. ځل 50 کاله په دا کور کې اوسېدلی بیا پر مخ نو ته اندازه ولګوه دې سترګو څو نعمت دی. نو لہذا د الله رسول حضرت انس ته ویل انس د ولها ول په لمانځه کې شاوخوا قطعا مګوره دا ستا د هلاکت سبب جوړیږي. الله به دې هلاک، الله به کور در خراب کړي. کور پښتو توري دي ټیک سلو. نو زموږ چې کورونه خراب دي هغه یو بنیادي وجه دا ده زموږ منځونه اول زده نه دي، کوم زده دي هغه پر هغه طریقه کوو چې زما خوښه ده. والله سلفیان دونه زورور لمونځ کوي، دا لمونځ یې والله خوند کوي زبردست. هغه پښتانه وایي چیشتي میړه مړ که مړان دې مه پټوه ټیک سلو، لمونځ یې خوند کوي، ریړۍ به چلوي پر سنت طریقه لمونځ کوي. موږ هغه سپین ږیري دي پر کم روان دي، ځوانان دي پر کم روان دي، د ډېره خیاله پر وټساپ څلرمه کلمه زده کوي. خو بس عزیزانو د پریشانۍ خبرې دي او دا د هلاکت خبرې دي. ما تا د ګټې په نیت نه چې زه قبر روانه ما به څونه شیان جمع کړي او شته ورلې نو ایل منځ نو جمع کېږي، دا جمع کېږي یا